پیژنو. دلته چې موږ راغلي یو ځیرکه وروره خبرې دلته باید ډېرو خبرو ته مخکې ورسته سوچ وکړي چې دلته ډېر غټ غټ مشران ناست دي درته. زموږ مطلب دا شی نه دی. د تا په خبرو باندې زه ډېرې خبرې لرم. په خدای باور وکړه سړی زه وایم احساساتي نه سم تر څو داسې کچا خوله ونه خوځوم چې له خولې نه ونوځي. داسې ده ښه د تا خبرې زه ټولې منم که نه. دغه ما درته ویله ته باید د نظام ملاتړ وکړې ځکه چې ډېر وخت جنګېدلی یم. دا د تا حق ده، په تا حق لري. خو داسې ده له بل اخته چې ګورې د تا اوس ته وایې چې زه مثال ته امریکا راځي بیرته اشرف غني راځي و هغه ته دې غواړې چې د امریکا د نظام بیرته ملاتړ کوي که نه کوي؟ اوس ته د روس یا د حقاني شبکه دلته په ځان باندې مسلطې او مخکې پوسې نړیوال جنګونه پکې هغې نه خو دا ښه ده چې د امریکا په شمول باندې خپل افغانان یو څو وخت لپاره راټول سي او دغه د نړیوالو جنګونو مخه ونیسي. که په دې باندې اتفاق راځي او هغه ورک افغانان پکې را پیدا کېږي ولې څه خبره ده؟ لنډ معلومات درکړم د حقاني شبکه. خیر د ګوره جبار خیل صاحب ته فرانس کې اوسېږي؟ چېرته اوسېږي ته؟ زه په فرانس کې اوسېږم مهرباني. فرانس کې. خو خیر که خدای وکړه که چېرته ملګري سره یو ځل درځم هم له نږدې ګورو. داسې ده دغه د حقاني شبکه څنګه رامنځته سوله؟ په دې خاطر ګوره دغه بدرالدین حقاني چې و دا چې و مثال دې پلانونه د امریکا خاصو ځایو باندې پلانونه جوړول د جنګ. دا خیر د یو څه معلومات در کومه د یو کتاب د لیکلو په اړه درته وایم درته غږېږم. داسې کتاب ده د فکري جګړې په نامه ده. امریکا څنګه غوښتله چې دغه مثال همیشه یې دا غوښتله چې طالبان وویشي. کتاب چا لیکلی؟ دا چې دا هغه ته داسې ښه نوم یې دا د ما سره شته که بیا څو بیا زه درته لیږم خو دغه هغه چې دا فکري جګړه پرې نوم شته د کتاب په نوم باندې دغه عنوان یې ده د که څه نوم یې ده دغه داسې نوم یې ده. نو خو خلاص درته راځم د کتاب مقصد درته راخلم چې څنګه دغه رامنځته سوه د حقاني شبکه. د امریکا فلان دا و چې دغه حقاني شبکه چې ده دا د افغانانو په د دې خاص هدف چې و د امریکا په خاصو ځایونو باندې وله. لکه درته زه پخېیم چېرته و د خوست کې په یوه اډه باندې هغه وکړه د امریکایانو په یوه اډه باندې برید وکړه. په هلمند کې و او په سی آی ای د امریکا چې په کابل کې په ارګ کې وله هغلته حمله وکړله. هغه ویډیوګانې هم شته داسې نه چې یوټیوب کې هم دغه خبرو کې هم شته. سی آی ای د امریکا باندې د امریکا په استخباراتو باندې برید وکړه. هغه کوي بیا زه درته ښیم هم هغه خبرونه هر څه شته که نه. نو کله چې د کابل کې په هغه د امریکا په هغه باندې برید وکړه نو دوی پوه شو چې راتې پس له هغوی دوی خبرو ته هم کېناستله. دا یې وغوښتل چې د افغانانو په منځ کې مثال لکه د حقاني شبکه لکه طالبانو په مابین کې بې اتفاقي شیان واچوي او دغه رامنځته کړي. حقاني ګوره باور وکړه چې یو کورنۍ ده خو بس دغه نه ده چې هغه پلانونه جګ وله. لکه اوس دغه تیر نظام کې چې و مثال کمانډو کیفې او دا رقم ته نظام دا رقم ته کارونه خاص ځای ته جنګو په خاطر لیږله. بیا امریکا وغوښتله چې مثال دغه باید لکه هغه له بینه ویسي په اردو یا د کیفې په د نورو امریکایانو خپل هم ډېر هغه وکړله. نو د بدرالدین حقاني چا هغه که شهید که مثال که نه همدغه امریکا وویشتله څو فدایانو سره. ته باور په خدای وکړه دغه څیز فاتح کاروان چې ورته وایي د دې بریدونه خاص په اردو باندې وله. په خدای که به دغه د حقاني شبکې والله که به برید په امریکا هغه باندې په اردو باندې. خو تاسو معلومات نه لرو طالب چې سړی ونه پېژني بیا دا شیان که نه دا امریکا وغوښتله چې وروره تا په خوله کې درکړله چې ورته ودرېږه حقاني داسې ده. اوس هنس حقاني کې ته څه بدي وینې؟ ګوره هلته پاس هغه بل ورور ناست هغه سړی ډېر هغه کوي ښه خو هغه دې وغږېږي خیر زه لاړم. ګوره هغه سړی هغه باید خبرې وکړي او ما ته خبرې ډېرې سره پیچیده کېږي. زه په دې باندې پوهېږم. ګوره ځیرکه وروره په دې خبرو باید ته ځان پوه کړې. خدای وکړي چې په سړه سینه وغږېږده مونږ په سړه سینه هم در سره غږېږم بیا هم در سره غږېږم. دغه ارمان ورور نه پوهېږم ارمان صدیقي ورور خفه نه سي موږ خبرې ګوره ایمان خبره واوره ما غوږ نیولی تاسو مسئلې سره بیان کړي ورور. قربان دې سم. ګوره ځیرکه وروره منګه د انیس حقاني صاحب سره هیڅ کومه ستونزه نه لرو. ډېرې ښایسته خبرې کوي، ډېر سنګینه سړی ده، ډېر په شراب برابر سړی ده. د هر یوه خبره د موږ لپاره په دې زړونو کې ځای پیدا کوي. ځان ته زه خپله د انیس حقاني د خبرو نه متاثره یم. د ده د وطن دوستۍ د ده د خبرو نه دا معلومه خبره چې متاثره یم. ولې؟ خو خدای دې وکړي لکه دا څنګه چې ده په ظاهره باندې کومه څېره اختیار کړې ده، په ظاهره باندې دی کومه مینه د ولس ته ورکوي، خدای دې وکړي چې دا حقیقت ولري. داسې د چا له نومونو نه بد استفادې وسولې. دغه استفادې ولې دوامداره کیږي؟
اوس 8 میاشتو ته 9 میاشتو ته یو نظام رسیږي په دغه نظام کې دلته چې پاکستانی کوم پروتوکولونه کیږي او راځي دغه ډیپلوماټي سیستمونه پلل کیږي په دې کې په اول قدم کې خبره امدوی دی لبایک ته ولاړې دي رسمي تعظیم ته دوی ولاړی اوس د پاکستان سره دوی کومه خرشته لري د یو تاریخي رشته کچې ته وایي چې مطلب تاسو نه پیژنئ موږ یې پیژنو دې پیژنئ دغه خلکو خو لمنګ نه ډیره بد دښمنی سره د پنجاب وکړه نو دوی څنګه پوسه دغه قاتل هیواد ته دوی به وایي دای موږ دوست هیواد دی دای موږ دوستان دی او د سیدین هم دغه سره خدا غونډه امریکا ته لاستړلې ونه سپارل فرض یو خبره درته وکم ته جبار خیل صاحب د تا خبره په ځای ده ګوره ښه دغه هغه چې ده د حقاني ډله کې دوه شخصیته دي چې د ما خپل هم نه خوښېږي او دا خاص د پاکستان سره لکه روابط لري هغه یې لري هغه تاسو هم پېژنئ او اوږده شمله یې تړلي او ورایم قمرانه ده دوه د دې خو هغه نومونه زه دلته نشم ټوپک سره سي ګرځي بس هماغه خنزیر ده کنه زما خپل نه خوښېږي باور وکړه کنه هغه په پاکستان کې وخت تېر کړی په هغه کې کنه موږ تاسو ګوره دلته نور باور وکړه چې انس حقاني ده مثال بل څوک ده کنه د خپله سراج الدین حقاني دا ډېر سپېڅلي خلک دي او نه دی مثال داسې لکه هغه خلک دي موږ تاسو ګوره دغه سراج الدین حقاني د کوم ځای و د خوست و کنه خوست بالکل خوست خو دغه کورنۍ هم چې د همغه ځای ده اوس موږ تاسو ښه دلته اوس څنګه درته وښیم لکه تیر نظام کې رقم خلک لرو خو دلته مثال لکه دغه د ملا محمد عمر زوی مثال بعضې هغه دي د هغوی باید موږ تاسو ملاتړ وکړو خدای باور وکړه موږ تاسو باید اصلي او کم اصل خلک جدا کړو وردک سي نو موږ څنګه جدا کو خو ګوره دلته اوس دغه یو ځای ته ماته وایي ته پلانکې نه پیژنې دا نه پیژنې موږ ټول پیژنو خبره موږ هم دا خبره کوو زیرک وروره موږ که څوک موږ ته د مناسب محمد عمر تعریف کوي دا به دا خبره ده دا ماته مناسبه نه ښکاري سید نور افغانانو ته موږ د دې هغه ورکو خو تا ته زه دا خبره کوم موږ ملا سید یعقوب پیژنو که ملاتړ هم کوو موږ قاطع دریځ ور نه غواړو موږ پاکه خبره ور نه غواړو موږ ورنه سپېڅلې عقیده غواړو د کننم پوسې په سټیج باندې ګوره د مولا سید یعقوب په حق لبند درته کده ننم په سټیج باندې خبر امیر المؤمنین خبره کوي د امیر المؤمنین خبره باید دوی میدان ته راوباسي د 15 میلیون نه پوسې دوی ژوند معتبر نه ده دلته د منګه خبره موږ سپینګیرو د موږ د سپینګیرو ژوند د هیڅ نه معتبر نه ده کې تاسو لپاره به امیر المؤمنین موږ لپاره د خپل سپینګیری او قومي سپینګیری د ګیری یو وخت پوسې موږ ته د امیر المؤمنین نه زیات قدر لري د همدې امیر المؤمنین د چتر لاندې پوسې د من قومونه خبره په یخو واورو کې اوبو کې په خلکو په ویالو کې درول زه دا چې دا د ولس سړی او د ولس بچي او د ولس په استازیتوب باندې خبرې کوي او د ولس د ازادۍ لپاره قرباني ورکوي او د ولس لپاره یو زرم په زړه کې رحم لري باید د ولس منځ ته راوځي خو زه اوس د همدغه په تړاو خبرې کوم ګوره دا هغه که شا په شا دی ماته چې تم راسه بیعت وکړه ما ورپسې کړی دا مخکې به روانې سره وروره دا خو نامعلومه خبره دی موږ باید مشر معلوم موږ باید امیر المؤمنین معلوم دي موږ باید اداره معلومه دي موږ باید سیاست معلوم دي موږ باید اوسني وخت کې څه دا ګوره جبار خیل صاحب د اوسني وخت کې څه دا باور وکړه دوی په خپل نظام باندې مطمئن او حاکم نه دي دا زه درته وایم اوس مثال دغه ټول وخت د دوی په غرو کې په هغه کې تېر شوی یو بل سره سم نه پیژني دوی په خپل مابین کې یو په بل ډارېږي اوس ګوره که دغه سړی راووځي داسې دغه 15 کاله د 4 کاله 15 کاله د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی پټ کړی و علت یې څه و چې تو دغه بې اتفاقي په دې هغه کې رانسي طالب په ډله کې رانسي دا تاسې ډله ورته وایي موږ نظام ورته وایي خو د تا خپل کار ده مثال دغه اوس هم که چېرته مثال دغه پاکستان بمبار کې هغه ووژني مثال یې امریکا راسي که نه خو د پاکستان کې خو یې د امریکا دا ټولو ته واضح معلومه ده چې سته او کولی شي دا کار چې مثال له بیانه ویسي مثال ایران یې ویسي بل څوک یې ویسي نو دغه وخت کې دوی خپله دا نه غواړي چې مثال که دا چېرته ووژل سي کیدای سي دلته دغه نور طالبان راجګ سي مثال د غټو لکه ووایي چې زه سر له سبا نه زه امیر یم یا بل راجګ سي بې اتفاقیانې رامنځته راځي او دا به زه درته ووایم خو که دا هم چېرته راغی که مثال خلک یې ګوري هغې کې دا بدلوي کیدای سي بدل یې کړي دا داسې ده لکه یو موقتي هغه پورې داسې نه ده چې دا د ټول ملت هغه دا اوس همدی ده او هغه چې کوم یو فرمان صادر کړی دلته دا مهمه نه ده په اسلام کې ګوره وروره زیرکه وروره چې خبره کوي خیر ده د خبرې ډېره سلسله کومه د بعض طریقه هم دا شی ده چې یو څو منټه خبرې وکړي هغه سوالونه یو څو مطرح سي یا د غوښتنې یا د سوالونو بیا ته مقابل لوري ته باید غوږ ونیسي دلته خبرې د بل ورور موږ جای په جای سر کړی ده تا خبرې یو څه مطلب په هغه باندې ولاړې دي خو خبرې ته موږ باندې ټیم پاس کوي خو دې خو کوي
زه تاته دا شی وایم صفا خبره ده که څوک هم د ولس په استازیتوب خبرې کوي باید مخامخ میدان ته راوځي. یمنګ امیر المؤمنین باید نور معلوم سي 20 کالم پوسې قرباني ورپسې ورکړې ده د دې په نوم باندې جنګېدلي دلته خلک شکونه کوي وروره دلته پوسې منګه د سوال لاندې راځو دلته 15 میلیونه لر او بر پښتانه ټول د سوال لاندې راځي ټول د دې خبرې سوال لاندې راغلي چې دا خلک څوک دي ته ورته خپل وایې ته ډله ورته زه ورته نظام وایم نه وروره 80% خلک دې ته ډله وایي چې ډله ورته دا ډله باید یو نظام بڼه اختیار کړي دا ډله دا نظام چې دا دوی ځان ته نظام وایي خود اختیاري وایي او ماتم وایي بل تم دعوت ورکړي چې راسه وروره ته دې نه ملاتړ اعلان کړه دا باید میدان ته راوځي. غوښتنې لري له یو ډلې نه یو عادي ډله ده خو له داعش هم ډله ولې له داعش نه بیا دا غوښتنې لري مثال ګوره داعش خو د واک ګوره داعش خو اوس په فلحال په واک کې نه ته څه سوال کوي زیره کوره دوی خو حکومت ده دا خو نظام ده دا خو خپلواکي ده دوی خو نړۍ ماته کړې ده ځان رضا کوي کنه ته چې غوښتنه لري له نظام نه لري ته خو له دا اوس دا نظام نه بیخي دا نظام خدا نظام اوس د نظام کردار عمل چی شي چې به چی شي وکي امیر المؤمنین د منګه معلومول پکار دی او کنه نور شپږ سال کله چې د پردې شاته تللی بزره ما عوامل درته ویل نور تاسو ته خسته شپه خوشاله اوسئ نه شپه نه زیره ګورو عامل دغه عامل نشي کېدای کوم عامل ته ویلې دغه کته عامل نشي کېدای هغه امیر المؤمنین نه د پوسې د خپل قوم د خپل ملت په وړاندې باندې ونه درېږي او البته په واضح شکل ونه وایي چې زه امیر المؤمنین ته ما پسې بیعت وکړه د ولس نه د معتبر نه ده د دې ملت نه د معتبر نه ده امیر المؤمنین مطلب د امیر المؤمنین پښتون کې پوسې او چا پسې بیعت کیږي چې هغه ته شتون ولري هغه ته موجودي دا د اسلام حکم ده دا د شریعت حکم ده دا د قران حکم ده چې امیر المؤمنین شرع حاضر مني تاسو امیر المؤمنین معلوم نه ته په چا باندې محکمه نسی کولای تاسو امیر المؤمنین معلوم نه ته یو نظام رهبری نسی کولای ته دی یو ډول رهبری نسی کولای نظام په ډیر نه خبره خلکو به له دغه 2 نفر دي 3 نفر دي ګوره موږ زه خبره راته کوم دغه ننګرهار او د کونړ د خبره سمتي نسی مثال کنه دغه شمالي پنځشیر د کابل د دغه ځای خلک چې د ټول په نظام کې ولا د میدان د لوګر پکتیا د دغه ځایونو خلک چې اکثره کنه د طالبانو سره خدای باور وکړي تاسو بدویل چې دغه طالب یا 2 نفر دي وخت چې راغله تاسو خپل ولې طالب څنګه دې سره ولس وکنه د خبره خو اوس زیراک صاحب ډیرو بخدا باس راغونډو دغه طالبانو دغه د نورستان دی ور په باره کې ولې نه خبرګون او نه څه اقدام وکړو نه لري څه نه لري باور وکړه زه خو د پاک خبر درته کوم څه ولري څنګه په ساتلو ګل کیږي ګوره زیراک تاسو ویلې چې دوی څه کله ولا راغله زیراک تاسو ویلې چې ډیر کم ورسته ولس ور سره وو کچېرته یو څوک د ولس نمائندګي کوي د ولس غږم باید واوري نن د همدې ولس بچی راخستل کیږي په لوی لارو کې بې عزت کیږي باید دې غږم اوریدل سي ته وایې چې د اوله کې ډیر کم خلک کارېدل په کلو کې به ګرځېدل راګرځېدل خو وروسته ډیر ولس ور سره راغی موږ په دې خبرې چې د طالب په اولو لیکو کې 80% د پاکستان فوج راننوته ارګم ماسیره کې ارګواګم په لاس کې واخیستلې په پنځشیر کې دوی وجنګېدل دا اوس چې کومې کې دي د اډیډاس او دغه پسیره دوی باندې اډیډاس هغه پراته دي دوی ټریننګ کوي وروره موږ د خپل افغانانو ټریننګ هم ولده هغه پورته سي ټوپونه وسه اول ویدل او دغه کوم چې ملاکونه اړ او دالته کوم فوجان نغلي یو لکه کسان دام پیژنو دا به وخت ثابت کی خو موږ به د خپل هغه افغانانو ملاتړ وکړو چې هغه قومي خلک دي هغه د قوم غږ پورته کوي او دغه سیاست دغه مقفوره چې کوم دوی راوړی دا د پردې شاته دی باندې باندې څوک غولېږي په دې باندې ولس غولېږي دلته به حقایق راځي منځ دلته به ولسمشر غنی راځي دلته به نور مشران راځي دا د روان دي دا نه د طالب خوخه دا نه د تیر جمهوریت دا بل بابا پلاس کې اخیستې دي خو دا یو خبره خده چې مطلب د انتخاباتو لپاره به زمينه برابرېږي او په انتخاباتو کې به رسمي قانوني یو پیاوړی مشر به ټاکل کیږي هغه سر څوک ټاکل سمنه زه په مخام خان والا که په خدای باور وکړه تاسو چې خدای مبارزه کړې نه مونږ تاسو په لار کړو نه تاسو موږ په لار سره خدای سره ورګروي او اتفاق سره یو کی او خو خلری خوشاله اوسئ سلام پاس راسه غازی راسه مننه بده پورا دا د دې کې